अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मलगुरू په دې هیله چې ټول به راته رګ او روغ یاست. ملګرو نن درته ډېره یوه خوندوره او زبردسته ویډیو وړاندې کوم. ملګرو چې ویډیو تاسو ته وړاندې کړم دې څخه مخکې تاسو نه په خورا درنه هیله کېږي چې زما چینل درسره لایک او سبسکرایب کړئ. په څنګ کې د بیل نښان او په آل باندې کلیک وکړئ. ملګرو نن درته د افغان بیسین کې پرې انټرنیټ طریقه وښیم چې څنګه کولی شئ چې افغان بیسین سیم کارت کې پرې انټرنیټ ترلاسه کړو او لاسته یې راوړو. ملګرو دا ډېره یوه خوندوره طریقه ده. ملګرو ویډیو تر پایه وګورئ. ملګرو لومړی به تاسو لاړ شئ پلی سټور ته د افغان بیسین. تاسو ته چې په سکرین باندې ملګرو ښکاري دغه نوم افغان بیسین اسان اپ په نامه اپلیکیشن به د پلی سټور څخه را ډاونلوډ کړئ. ملګرو چې پلی سټور څخه مو را ډاونلوډ کړئ ملګرو تاسو به داسې را خلاص به کړئ. ملګرو ما راجستر کړی دی. ملګرو لومړی چې تاسو ته کله کې دا را ډاونلوډ کړئ ملګرو لومړی تاسو نه نمبر غواړي چې تاسو افغان بیسین سیم کارت نمبر ورکړئ. ملګرو هغې پسې ملګرو تاسو ته شپږ عدده کوډ راځي. تاسو ته چې شپږ عدده کوډ ملګرو راغی هغې څخه وروسته به ملګرو تاسو ته شپږ عدده کوډ څخه وروسته به ملګرو تاسو ته د ځای کې خپل نوم ځای راشي او ورپسې به تاسو ته همدغسې سراسر ډول باندې د زیږېدو تاریخ راشي او تاسو ته به جنس راشي نارینه استی او که ښځینه. ملګرو دې پسې به تاسو ته د ولایت نوم راشي چې کوم یو ولایت استی. ملګرو ډېر زیات ولایتونه پکې شته. تاسو به پکې خپل ولایت انتخاب کړئ او په ساین اپ باندې به کلیک وکړئ. ملګرو چې تاسو په ساین اپ باندې کلیک وکړئ ملګرو نو تاسو به دې پسې بیا ورته پروفایل انتخاب کړئ. ملګرو چې پروفایل مو ورته انتخاب کړو بیا به تاسو په نیکسټ باندې کلیک وکړئ. چې په نیکسټ باندې مو کلیک کړو ملګرو تاسو ته به دغسې صفحه راوړي. ملګرو تاسو ته به پرې 1 GB انټرنیټ په افغان بیسین سیم کارت په عدد ترې وکړئ. ملګرو پاس په دغه سور چوکاټ کې ګورئ. ملګرو سور چوکاټ کې ملګرو تاسو دغه ګورئ ماته 1 GB انټرنیټ پرې راکړه. ملګرو تاسو پکې ځان راجستر کړئ 1 GB انټرنیټ ترلاسه کړئ او استفاده ترې وکړئ. ملګرو دغه ډېره اسانه او خوندوره طریقه ده. ملګرو که ویډیو مو خوښه شوې وي نو زما چینل درسره لایک او سبسکرایب کړئ. په څنګ کې د بیل نښان او په آل باندې کلیک کړئ. تر بلې ویډیو پورې ماته اجازت راکړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتهو.